چهارشنبې ورځې لنډ او مهم خبرونه. د عدلیې وزارت سرپرست او د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون رئیس شیخ الحدیث مولوي عبدالحکیم شرعي له یو شمېر اهل هنود هیوادوالو سره په کتنه کې ویلي چې د اهل هنود د غصب شویو ځمکو موضوع په جدي ډول څېړل کیږي. کورنیو چارو وزارت سرپرست خلیفه سراج الدین حقانی د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر بختیار سعیدوف ادیلوچ سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا او ښه ګاونډیتوب خبرې کړي دي. د پکتیکا ولایت له زیړک ولسوالۍ څخه تر خوست تر سپیرۍ ولسوالۍ پورې د سړک جوړولو لومړي پړاو چارې بشپړېدو ته نږدې شوي دي. د دغه ولایت د ټولګټو چارو رئیس مولوي محمد اکبر عادل وایي چې د یاد سړک دویم پړاو چارې به هم پیل شي او په 10 میاشتو کې به یې کارونه بشپړ شي. د اسلامي امارت په راتګ سره د ځمکې لاندې د اوبو سطحې لوړولو، سیلابونو مخنیوي او د کرنې د ودې لپاره د اوبو بندونو لسګونو پروژې پلي شوې. زابل کې د اسلامي امارت ځایي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 25 رغول شوي بندونو کې اوبه زیرمه شوي چې ورسره په دغه سیمو کې د کاریزو او څاګانو اوبه هم زیاتې شوي. د سټنډرد ملي ادارې ایران ته 15 ټانکر بې کیفیته تیلو د بیرته ورګرځولو خبر ورکړی دی. د تخار ولایت د انګي کلا ولسوالۍ په یتیم تپه کلي کې د آمو سیند د څنډو د تحکیماتو لومړۍ برخه پروژې چارې چې 80 سلنه بشپړې شوې. د توري بند پروژه د اوبو او انرژي وزارت تر کار لاندې پروژو څخه یوه مهمه پروژه ده چې اوس مهال په سیمه کې ودانیزې چارې یې په ښه توګه پر مخ وړل کیږي او کابو 88 سلنه پر مخ تللې ده. نړیوال بانک په هرات ولایت کې د مرستندویو بنسټونو په همکاري د څه باندې 300 میلیون افغانیو په ارزښت یو سلنوي پروژې پیل کړې چې د ډېرې یې بشپړې او ګټه اخیستنې ته چمتو شوي دي. د 200 الفاروق قلعه اردو د 5مې سرحدي لوا د ژغورنې ټیم د 400 تنو هیوادوالو ژوند وژغوره.